مارک پسود ناول قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ. مارک پسود ناول 11مې برخې ته مو زه باسین صدیقي هرکلی کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره واورئ. زه د قاسم ملګری یم، نه یې پیژنم. دروازه یې رابندوله، پښه مې ورته کېښوده. دا د همغه کور و. رابرک شو، اوس زما کور دی. د حاجي لالمیر نه مې 4 ورځې مخکې اخیستی. عجیبه وه، آیا حاجي لالمیر د قاسم خپل نوم و؟ ولې دا ځای خرڅ کړی؟ ولې شمېره بنده ده؟ رښتیا هم وژل شوی که څه بله کیسه ده؟ په هېڅ نه پوهېدم. هغه هوټل ته ورغلم چې یوه غرمنۍ مې پکې له قاسم سره کړې وه. په چوکۍ کېناستم، ځان ته مې چای پیاله ډکه کړه او هغه شاګرد پسې مې سترګې وګرځولې چې قاسم د کامران په نوم ورپېژندلی و. د تېرې څو اونیو یو بل پسې پیښو، سختیو، تصادفونو د قاسم، بلال او باري مرستې مې سترګو ته ولاړې وې. دا وخت هماغه شاګرد له پخلنځي نه راووت چې زه یې ولیدم، موسکی او را روان شو. ستړی مه شې، سهار مې له قاسم نه پوښتنه وکړه. خیر اوسې، نن سهار؟ هو، ستاسو لپاره یې یو لیک هم راکړی او د کار د جامو له جیب نه یې لیک په میز راکېښود. بیا روان شو. زه به درته د ډوډۍ غم وخورم. ژر د لیک په لوستو شوم. کیدای شي داسې فکر وکړې چې ما درسره لوبه کړې وي، خو دا لوبه بل رقم نه ګټل کېده. زه د ښار د 400 بستریز روغتون د هډوکو د برخې متخصص یم. 5 کاله مخکې یو ځوانمرګي برید کې زما 3 کلنه لور او مېرمن شهیدان شول او ما د غچ اخیستو قسم وکړ. هڅه مې وکړه، یو خوا بل خوا منډې، پوښتنې، د امنیت کارمندانو سره ملګرتیاوې، خو هغوی رانه فقط پیسې خوړې او 3 کاله هڅو وروسته مې داسې وګڼله چې زما هڅې ځای نه نیسي او نور باید ځان ستړی نه کړم. ډېر وخت وروسته یوه شپه چې روغتون کې نوکریوال وم، یو ډېر کلک ملګري راته زنګ وواهه او بې له دې چې راته ووایي څه خبره ده، کور ته یې وغوښتم. له ځان سره مې د احتیاط لپاره د لومړنیو مرستو بکسه واخیسته او ورغلم. هلته کټ کې یو نااشنا کس چې په دسمال یې سر تړل شوی و، بېهوشه او په سرو وینو لړلی پروت و. ورخطا شوم. داسې مې وګڼله چې ملګري مې څوک وژلي، خو هغه پوه کړم چې په موټر یې وهلی. روغتون ته یې له دې ویرې نه وړی چې وبه نیول شي او زخمي یې هم مرګ ته نه شو پرېښودی. ځکه یې کور ته راوړی و. ما هغه ملامته و، خو قسم یې وکړ چې تېروتنه زما نه وه. زخمي ته مې سیروم ولګاوه. د سره ډېره وینه تللې وه. د پاکېدو نه وه، خو بیا مې هم باید خپل انساني وسه کړې وای. د زخم په ګنډلو یې شوم. ملګري مې یو کڅوړه راته وښوده چې زخمي ده او پیسې پکې دي. د پیسو سره یو لیک هم و. هغه مې ژر ولوست. داسې مې وګڼله چې زخمي خپل ورور ته لیکلی. هلته لیکل شوي و چې ما خپل ژوند خرڅ کړ او په دې پیسو ته خپل ژوند جوړ کړه. هېڅ پوه نه شوم چې څه کیسه ده. کله چې زخمي سترګې وغړولې نو ما ترېنه همدا پوښتنه وکړه چې دا پیسې چا درکړې، پر چا د ژوند خرڅ کړی. هغه په سختۍ پوه کړم چې پیسې زما نه دي او د یو ځوانمرګي ورور ته یې ورسوم. بیا یې له ما هیله وکړه که مړ شوم نو ته یې ورته ورسوه. ادرس یې هم راکړ. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا کس کله او چېرته ځوانمرګي کوي. هغه چې پوهېده ژوندی نه پاتې کېږم. د مرګ نه مخکې یې وروستۍ ښېګڼه دا وکړه چې ما ته یې د ځوانمرګي وخت او ځای وښودل. بکسه مې راواخیسته او راکړې ادرس ته مې روانه کړه چې د ځوانمرګي ورور ته یې وسپارم او ورته ووایم چې دغسې کیسه ده. د کور دروازه بنده وه او له ټک ټک وروسته هم څوک راونه وتل. د شا پر دیوال کور ته واوښتم. خالي و. کوټې ته ننوتم. هلته هم څوک نه و. پروت کټ کې مې بکسه کېښوده. لږ شېبه کېناستم. دمه مې وکړه. بیا مې د پیسو پر یو بنډل د ځوانمرګي ځای او وخت ولیکه. ما ویل که د ځوانمرګي ورور هوښیار وي پوه به شي. نور راووتم. د قمندانۍ شمېرې ته مې زنګ وواهه چې داسې یوه پېښه کېدونکې ده او مخه یې ونیسئ، خو چې خپل قمندان د یو کار شریک وي مخه به یې چا نیولې وای. 12 بجې د قمندانۍ مخ ته له چاودنې لږ وروسته ورسېدم او همالته مې ته ولیدې چې یو ځوانمرګی دې په سر وواهه. بیا چې څه وشول تا ته معلومه ده. زه او ته سره ستاسو کور کې مخ شو. نه ما ته په کومه ډوکې لیدلی وې او نه زه د امنیت کارمند وم. فقط د امنیت جعلي کارت راسره و. خو د دې لپاره چې دا لوبه مخکې تللې وای مجبور وم ځان درته داسې وښیم چې د امنیت کارمند یم. ستا له لیدو وروسته مې داسې وګڼله چې خدای جل جلاله ما ته د مېرمنې او لور د غچ اخیستو موقع راکړې او تاسې هم د ورور د غچ اخیستو جذبه کې وئ. دښمن مو یو و، د پړي سر مو هم پیدا کړی و، نو ځکه دا لوبه شروع شوه. کله چې محبس کې ستا د سرتاج لپاره پیسې په کار شوې نو زما لاس تش شو. مجبور شم کور خرڅ کړم. 50,000 افغانۍ یوازې هغه عسکر غوښتي چې د سرتاج کوټې ته یې پیسې ورسوي او ستا
2 ورځو کې خلاصېدل هم په کم پیسو نه کېدل. کله چې د بلال پر ځای مرګ ته تللې نو زما در سره خوښه نه وه، خو ستا مخه مې ځکه ونه نیوله چې پوهېدم بله لار نشته. که څه هم تا راته ویلي وو چې تعقیب دې نه کړم، خو ما څارلې. بلال مې همالته ولید او زه بښنه غواړم چې ما هم د هغه له مجبوریت نه د یو لوی خیر لپاره ګټه واخیسته. هم مې پیسې ورکړې، هم مې ورته د نیولو ګواښ وکړ، هم مې ستا د مرستې او ښېګڼې جبران ته وهڅولو، هم مې ورته د وطن ته د قرباني احساسات راوپارول. او ستا د تګ پر سبب همغه دروازه درغی چې ته پرې تللی وې. دا چې هلته یې څنګه تا ته ځان رسولی زه نه پوهېږم. بېګا 1:30 بجه یوناني حکیم خبر راکړ چې لومړی ځوانمرګی سبا 9 بجې په 14 سړک د هوایي میدان سړک ته رسوي. حکیم ته مې ټول لارې تړلې وې، خو ښه شوه د موټر د ورکولو په بدل یې دا راز راورساو. نو وخت نشته، زه اوس یوه رایشګاه ته روانېږم چې ما د هغه کس په رقم جوړ کړي چې زما ملګري په موټر وهلی و، او پر ځای ما ستا د ورور لیک او پیسې کور دروړې وې. د غږ ویسو تمثیل له ثبت شوي ویډیو نه زده کوم. رښتیا نوم یې باري و. اوس دا دعا کوم چې خدای جل جلاله دې وکړي سبانی ځوانمرګی ته اوسې، زه دې وژغورم او دا لیک درته ورسي چې هېر مې نه شي. ستا د پیسو له بکسې مې یوه افغانۍ هم نه ده لګولې، او همالته مې درته ایښې چېرته یې چې په اول ځل لیدلې وه. په هغه دې خامخا د خپل ورور وصیت پوره کړه او له پاتې ژوند نه دې خوند واخله. ښه شېبه د لیک خبرو فکر کې ورک کړی وم. ټولې پوښتنې مې ځواب شي. قسم مې سترګو ته ولاړو، اوښکې مې روانې وې. دا وخت د هوټل شاګرد ډوډۍ راوړه. په 1 ساعت لګیا و. خدای دې رحم وکړي، خدای دې رحم وکړي. ما ویل څه شوي؟ هغه د وریجو غوری په میز راکېښود. تلویزیون ته نه ګورې؟ بیا چاودنه شوې. ما تلویزیون ته مخ کړ. په ښیښه یو کور ښوده چې نیم رنګ شوی و او لوګي ترې پورته کېدل. داسې راښکاره شوه چې دا ځای ما مخکې هم لیدلی. د لږ فکر وروسته رایاد شو د ځوانمرګو له مقتلې مې چې د شپې د زینو له چاقو نه ماڼۍ لیدلې وه، هماغه وه. ورسره لیکلي وو چې د مشرانو جرګې د مرستیال په کور ځوانمرګی برید شوی. د ورور تر څنګ یې د کورنۍ 7 غړي او 11 ساتونکي وژل شوي. ولسمشر، د وزیرانو شورا، د پارلمان غړو او ډېرو نورو لویو او وړو چارواکو دا پېښه غندلې او د هغوی په مرګ یې خواشیني ښودلې وه. خو د قاسم او بلال په مرګ بې له ما د خواشینۍ څوک نه و. مرګ په سود ناول قدرمن اورېدونکو، دا وه د ناول 11مه او وروستۍ برخه. تر بیا هم په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد او اباد اوسئ.